پرون یو کس راپورته شولو بیا دغه خبره وکړه چې کري صاحب په ټولو اهل سنت باندې د کفر ټاپه لګوي. دغه خبره یې وکړله. ما ورته چې نه دغسې نه دی که دغه خبره تا اورېدلې وي. کري صاحب په هغې کفر ټاپه لګوي چې هغه د موږ اهل بیتو د موږ عایشه رضی الله د موږ عمر رضی الله ته توهین کوي. په هغې پسې دغه مبارزه د شروع کړله. مچاسې خو موږ سره ډېر اهل تشیع په افغانستان کې هم شتون لري، ډېرو هېوادو کې دي، ولې کري صاحب هغو باندې کفر ټاپه لګوي په ټولو شیو. بله کري صاحب یو خو دغه خبره ده کري صاحب په دغه مجبور جان د باړه چینار زه تاسې ته اوس میشي جان درته ښیم له افغانستان په نور دنیا کې څه شی دي د دې شیو میسجان ماته راغلي چې د باړه چینار ټولو شیو ته خپلو شیو ملایانو کافران ویلي دي. بیا یې منئ را سره؟ بالکل کري صاحب همدغسې ډېر خلک دي دلته ته معلومات شته چې هغه په دې کې دا خبره لږ ورسره ونیسي چې او کري صاحب ټولو باندې دغه فتوا ورکوي. او بله کري صاحب یوه بله دا هغه دوی ځان رانه خلاصوي، دوی چل کوي، دوی پریب کوي. دا خبره درواغ ده. موږ چې کومه خبره کوو د قرآن خبره په نه رایې کوو، نه له چا نه ویره لرو، نه له چا نه ډار لرو. کومه چې د قرآن خبره وي، کومه چې د ما د رب د ما د پیغمبر خبره وي، هغه بیا په نره کوو، په نره باندې کو دا د په خلاصو غوږونو واوري. په هر ځای کې چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین سپکاوی څوک وکړي، په هر ځای کې چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس توهین سپکاوی څوک وکړي، په هر ځای کې چې د ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه توهین څوک وکړي، او په هر ځای کې چې د قرآني اهل بیت توهین څوک وکړي، دا مسلمان نه ده لسره. دا خبره موږ په نره کوو چې هر څوک دا کار وکړي، چې څوک یې نه کوي هغه سره موږ کار نشته. همدغه خبره همدغسې ما همدغه ځواب ورکړو کري صاحب. بله خبره ده کري صاحب د دوی له طرفه خو ډېر بروډونه دي چې چلیږي او ډېر په غټه سطحه توهین کوي کري صاحب. خو د موږ اهل سنت ځوانان هغه هم دغه بروډونه چلوي او دوی ته زیاړې کوي. کري صاحب په دو باندې یو غږ وکړه، آیا په اسلام کې موږ ته د کنځلو اجازه شته؟ یا په دې باندې لږ وضاحت. ډېر دوستان چې په ما نیوکې کوي یا ډیر دوستان ماته ګوته نیسي وایي قاري صاحب د اهل سنت لیفونه دي هلته کنځلې پکې کېږي. هغوی ته وایي چې په خدای قسم والله که یا د الله رضا وګټئ، والله که یا د الله جل وعلا د دین خدمت وکړئ، ځکه تاسې د بدو جواب په بدي موږ تاسو دلیل لرو، قرآن لرو، الحمدلله حقیقي دین لرو، الحمدلله حقیقي مذهب لرو، الحمدلله قرآن مو حق ده، دین مو حق ده، رسول مو حق ده، صحابه مو حق دي، اهل بیت مو حق دي. څه ضرورت ته چې ته راځې دوی ته د کنځلې جواب په کنځله ورکوې؟ دا د کمزورو خلقو عادت ده، دا د ضعیفو خلقو عادت ده چې څوک چاته د بدي جواب په بدي سره ورکوي. هیڅ وخت کې اهل سنت والجماعت ځوانانو ته دا وایم لیږ له الله نه وبیریږئ، له الله جل وعلا نه ډار وکړئ، خپل قبر مو مه خرابوئ، خپل آخرت مو مه خرابوئ. دغه د دې د صحابه او د دفاع د بیخي په تاسې ټول عمر د الله در باندې ونه کړي چې تاسې په لوی لاس باندې خلقو ته دا زمینه برابروئ چې هغه د توهین او سپکاوی وکړي. مې کوئ، که مو په وس کې نه وي مې کوئ، که مو په وس کې وي بیا صبر ولرئ، تحمل ولرئ. بیا به تاته د مور او پلار کنځلم کېږي، ته چې د عایشې رضی الله عنها په عزت باندې خبرې کوې نو تاته به د مور کنځلم کېږي، د پلار بم کېږي، د خاندان بم کېږي، توهین به دې هم کېږي، سپکاوی به دې هم کېږي. بیا به حوصله لرې، بیا به لویه سینه لرې، بیا به دا نه وایې چې د ما توهین دې ولې کړی، ما ته د کنځله ولې کړی، ما ته د سپکاوی ولې کړی. نو هغه ځوانانو ته وایم چې هغه دې دا کار نه کوي، مجبور جن تاسې ورځئ، نور دوستان دې ورځي هغو کسانو ته دې وایي چې دا کار مه کوه. همدغسې کري صاحب نن زه دوه درو بروډو ته ورپورته شوم، د اهل سنت ځوانانو ډېر احساساتي شوي وو. نو ما ورته وویل چې ګوره نه د موږ په دین اسلام کې دغه اجازه شته. کري صاحب شفیع د موږ دلته عالم دی، ګوره هغه بار بار تاسې ته دغه خبرې کوي. مجبور جان یو کنځلماران دي، د هغو کار دغه ده. نو هغه څه وایي کنځلمار خو نه آیات زده ده، نه حدیث زده ده، نه د صحابه و سیرت پیژني، نه اخلاق پیژني. هغه سره د خپل لایف غم وي، د خپلو لیدونکو غم چې څه ورته ووایو، کنځلې توهین. زه به بیا یو بله جالبه درته وکړم. یو ورځ زه یو لایف ته لاړم، ځانو سره لیکلي و چې موږ د صحابه و دغسې یو خبره یې کوله چې موږ اهل سنت یو. نو زه چې ورننوتلم مال دا کنځلې مه کوئ، ما ټیم شروع وکړه په کنځلو باندې.
کمنټ مې ورته وکړل ما دا کنځلې مه کوئ زر مې په خېجې نه راسپک کړي چې دا مردارې اوبه دي جامې دي نورې ورسره مردارېږي نو داسې لایفونو کې مه کښېنئ او ورته وایاست چې موږ د صحابهو دفاع په کنځلو نه کوو موږ د امهات المؤمنینو دفاع په کنځلې نه کوو دا بخاري داسې ورته راواخلي له دې بخاري نه دوی داسې منډې وږي لکه شیطان چې له اعوذ بالله نه منډې وږي ډیره کری صاحب پرون همدغسې د دغه کوم نوم چې واخیست ابا احمد یو کس راغلو سرکش په نام و اهل تشیو وایي زه به ابا احمد ته راولم خو د ده لایب ته یې مونږ نه راوله وایي ما ورته وایي ولې ده لایب ته ولې نه ورځئ هلته مونږ شرمېږو د تا لایب کې کسان کم وي دلته به پټه خبره هسې نږدې نه پوه شوې یو به ته وي یو به زه وم او دی به زه درته راولم ما چرڅه په نغې چلنج خو هلته خې راوله ولا په غیر زه ته بیمار وې کري صاحب پرون نه بله ځو لکه چې ته بیمار وې 10 بجې مې ورسره وعده کړې وه او دا یوه بجه وه نیمه بجې وه دا یې راغله لاندې یې چې زه خو اوس راغلم ما ورته چې ګوره د خپلې وعدې کې بېخرپي مه کوه کري صاحب نو دوی نشه دا یو کس پاته ده په دې لنډو شپو کې به وګورئ که خدای کوي په لنډو شپو کري صاحب که چېرې ما وعده ورسره وکړله د دوی نږدې کسان دي که ما وعده ورسره وکړله بیا زه ایمیل هغه ته کوم قربان هر وخت کې ورته تیار یو بفضل الله وکرمه په هر وخت مننه بس نور ملګرو ته ورکړئ ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله ورته لږ وخت ورکړو خدای دې چې خفه نه شي دغه ګل خانه مهرباني او نمبر 1 وروره تاسو دواړو نه بخښه غواړم دغه کیپټن ته لږ وخت ورکړو چې دی څه وایي بیا تاسو ته راځو کیپټن میک دې خلاص کړه السلام علیکم قاری صاحب محترم تا ته او ټولو ملګرو ته دې سلامونه لیکي وعلیکم السلام قاری صاحب محترم وخت دې نیسم ما صاحب یو دوه عجیبه خوبونه لیدلي دا کار زه نه کوم نه پیپیږم په خدای کې پیپیږم په خوب لیدلی د خوبو معنا باندې مینه مې د زده و د زړه سره د خوبو معنا مې په خوب لیدلی نو تو خو ما نه یې لیدلی و د زړه سره تا به محمد صلی الله علیه وسلم په خوب لیدلی ما خو ته نه یې لیدلی خو زه ته هر وخت وینم ښه ګوریا تاسو داسې چل وکړئ ما معاف کړئ په دې خوبونو کې مې معاف کړئ دی الله خاطر وکړئ معاف کړئ د یو خوب درته حضرت حمزه رضی الله عنه په خوب لیده چې درې قبر څنګ په څنګ دي او یو شنه ګوته په ګوته یې دا ګوته ماته راکوي د سپینو زرو ښه داسې خاص نیک عمل نه لرو فقط همدغه د تا لایف ته ناست یو ګورو پوست شو نو خبرې اورو واګم ورته نیولی بس د صح وروره زه به هم ګناهګار یم تاسې به هم ګناهګار یاست بهترینه ځواب مو ورته ورکړو الله دې قبول کړي قدرمن سي کیپټن مهرباني تاسو نه خلاص کړئ کیپټن قاری صاحب محترم السلام علیکم وعلیکم سوال د قاری صاحب خې جوړې موره جګایانه مړه بس دا لوتی فتواګانی د شروع کړي دی ولا ډیر د خپا کړو یاره والله کوم شروع کړي دی الله بندگانو تاسو سي رسول الله دي صحابه او دی امهات المؤمنین ول توهین او سپکاوی نه وای کړي موږ تاسو څه کار درلودل سمو کوله سدي الله بندگانو ټول عمر مو په توهین او سپکاوی کې تیر کړل نو موږ مجبور رسولو په خدای قسم مجبور رسولو نو قاری صاحب محترمتونه قربان شم پروردگار د صحت دیر کی پښتونې موږ څه کله ته توهین نه کوو یو ځل په توپ ولا د پښتون نوم په توپ ولا خدای دې پښتون په توپ پسې وري پښتون زه کوم پښتو باندې موږ نه یو را یو ځای سوي موږ په قران په دې قران را یو ځای سوي خبره خو مو واوره کنه لکه پښتو خایو شاید لکه دا مجلس کې پښتو کې یو شی ولا که دومره قدر راته لري لکه دا قلم دومره قدر ولا که راته لري دا قران سني زه پښتو سره جزاکم الله خیر هغه خبره صحیح دی اول قران د قاری صاحب خو بیا پښتو خو یو رواج لري او اصول لري خیر مهرباني تو یای څه مطلب قران نو بیا خو د ماکی کوټه څه د سعودي عرب کې څه کوم ډانسونه وشو محترمه
دی باندې خو بیا د اسلام ستونزه ده کنه دی باندې خو بیا زه چیلنج درکوم ګوره زه چیلنج درکوم کپتان جان زه چیلنج درکوم کومه ویډیو چې جوړه شوې دي کعبه معظمه په شکل په سعودي عربستان کې کچا دارته وخودل چې دا په سعودي عربستان کې سوی مالک صبر وکړل په دې خاطر داخله خمی مال ودرېګه دی الله بندگانو دا په ارجنټین کې دا کار سوی د لارسي ویډیوګانې په انټرنیټ کې وګوري ار څوک سراسي وخت لا سوري دی الله بندگانو په سعودي کې بناروا کارونه سوي بالکل ناروا کارونه که په سعودي کې کېږي که په پاکستان افغانستان په ارزه کې ټول ناروا دي لیکن دا د کعبه شکل په خدای قسم که په سعودي کې سوی دی الله بندگانو لارسي ورسي وګوري انټرنیټ کې وګوري دا په ارجنټین د کڅ بلاده ما په غورس په دې باندې معلومات کړي ورسي دا په 2023 کې که په 2022 کال کې د دغه ډمې د کومه سي خطر دي خپل چې شي ورته وایي کینسر ورته وایي که څه شي ورته وایي دا نوم دا یې په هغه کال کې کړی د په هغه ځای کې کړی اوس خلکو راخیستلي د سعودي عربستان د بدنامي دپاره د مکې مکرمې د بدنامي دپاره راوړه کپتان صاحب که دا راته ښکاره کسب دا په سعودي کې سوی په الله قسم زه میډیا پرېږدم قاري صاحب محترمه په ټوله دنیا کې دا هغه شوی دی پر سعودي کې د اوس شوی دی راوي که دا اوس یې راوښیې بلې خواته نوز راوښیې قاری صاحب میډیا ورنه ډاکه دی نو ته اوس یایې څه ما ته یې راوښیه خو میډیا ورنه ډاکه دی نو ټوله دنیا یې ګوري سپین نه ډنسرې بوت میډیا له څه شي ډکل میډیا له څه شي ډکل دا سعودي عرب چې کوم په ریاض کې وشوله په ریاض کې څه شي سوي دا ډنسونه یې څه وکړو دا جانیټا لوپېز یې څه بوتلي وه ښه ته په کوم هیواد کې یې زه په اوس په ازره مخه په ترکي کې یم دا په ترکیه کې چې کوم ډمتوب کېږي دا په سعودي عربستان کې چې کوم ډمتوب سوی دا د ترکیې هغه 90% ورته هم نه ورسېږي خو همدا دی یم زه ته نور اوسې ویلې خبرې نه کوې څنده مو دره نیولي یو شیعه اسرائیلو نیولې خبرې نه کوې فلسطین نیولې نه کوې تاسې ولې صبر سیده تاسې ولې په د عایشې رضی الله عنها پسې راسرخ سوي یاست ولې په صحابهو پسې راسرخ سوي یاست ولې نور کارونه نه کوئ تا ورپسې کړي دي کوم خنزیر کړي دي ته یې لږ ما ته وښیه د تا ملا یې کوي د تا په امام باړه کې کېږي د تا په میډیا کې زه ولې راغلم تاسې له مانه ولې دا پوښتنه نه کوئ او کپټن دي نوم د کپټن جان د زړه سره زه ولې راغلم دا پوښتنه مو له مانه ولې یو ورځ ونه کړه چې قاري صاحب ته ولې دې میډیا ته یا دې ولې په موږ شروع راوکړه د دې سبب څه شی و قاری صاحب دلته خو میډیا کې چرسیان دي لوپاران دي شرابیان دي راځي کنځلې کوي هم اهل سنت کې دي هم شیعو کې دي خو بعد ارزي کې شته قاری صاحب زه نه یم په باړه چینار کې کوم اوس درته وښودله په ویډیو کې چې په اول باندې لعنت ووایست ابوبکر رضی الله عنه ښیاسته په دوم باندې لعنت ووایست چې عمر رضی الله عنه وایسته په دریم لعنت ووایست چې عثمان رضی الله عنه ولی قاری صاحب دا خو اوس علم کمای دی نو اوس موږ دلته دي کې څه وایو څه زنا خلک دي اوس تا علم کړی دی تا ته د اسلام معلومات شته دي ما ته نشته هغه ملا دې درته وایي وا کپتان جان د زړه سره په خدای قسم هغه ملا دې درته وایي زه له تا نه یوه پوښتنه د یوې پوښتنې جواب راکړه کپتان د یوې پوښتنې جواب راکړه و د زړه سره ګوره زه په دغسې نرمښت در سره غږېږم عمر رضی الله عنه په اړه ته څه وایې صحابیو مونږ خو وروره موږ به د مالی خالق مو بیا غوي په اړه څه دالته وضاحت ورکو هغه الله اکبر د تا ملا د اتور پټکۍ ستړي په استرالیا کې ده ان شاء الله دغه سي د ابوبکر د عمر بچان به ورته پیدا سي که خدای کوي سیوري یو کار ور باندې وکړي کدي رب رضاوه دی ویل وای دا ابوبکر دا عمر دا وای کافران دي د کفر وای زه درته ثابتوم آیا امام علی علیه السلام خپل لور ام کلثوم عمر سي کافر ول کافر تی ورکول العیاذ بالله قاری صاحب کس خپل خو خيار سړی افغانستان سره تعلق لري څلويخ کوله کېږي ته په دغو شیانو ښه صحیح سار خلاص دی ځنه خلک پیسو دپاره ناست دي د فتنا څه کومه کورمې کې جوړه دی دا ملایانو جوړه کړې ده کسه قاري صاحب ولې مو مخه نه نیودله ګوره کپټن جان ته د اهل بیت و که د حقیقي معنا اهل بیت منې ولې یو ورځ راپورته نه سولاسته چې د ما په ابوبکر و د عمر ګوره زه نه درته هم چې ابوبکر ومنه زه نه درته هم چې عمر ومنه زه نه درته هم چې عائشه ومنه رضی الله عنهم اجمعین ما یوازې غوښتنه له تاسو نه دا ده تاسې د توهین او سپکاوی ولې کول ولې کوئ قاری صاحب څه چوکې کوي هغه داسې خبره دی قاری صاحب محترمه د کوم ملا نه ما
واخله دی مولا سره مو خپل او تلون دی کمنټ وکړو مو د تو دالته دا خبرې فایده نه کوي ته د پیتنا او پاسات استرالیا کې نوستي مو کورمه کې پیغام ماړه و اورورا دا ډرامې باند کا دا شیون پیدا نه کوي ته په خپل ځي صحیح کاری صاحب زنه ایم ست مجبور شي انسان ته قدمو زغه پښتو کې متال له سدمو بعد ما یادوي تو خنه یادوم څه تو ته کیږي ته به کوي دا حقیقت خدا ملایون صدیق کاری صاحب د کورمه کې څه سور امن خراب کړي د ملایانو خراب کړي د کاغای تو سي طرف نه دي کاغای مو طرف نه دي ټول غوا ملا کې دي کاری صاحب دا املا دی پیژنې دا اکسه دا دی پیژنې ولان دا اوس سوشل میډیا کې لیدل د سلاګیا د سوشل میډیا والا ملایون دي دوی ایته اون کله دغه ملادي ابو بکر او عمر ته کافر ویل دي دغه ملادي دا دی باړه چنار ده ابو بکر او عمر ته کافر ویل دي دا دی یو دي کما جوابونه هم دلته ورکړي دي ښا د ما دغه بل اکاونټ ته سننو زی وسالته مال لري کړل دا دی یو ښا دغه دی بل ملاده چې د اسلام مذهب او کلمې ته کنزله کړي ده د هدایت په نامه باندې ده اوس به درته خلق درته وخت کوي کلمې ته لا اله الا الله محمد رسول الله ته کنزله کړي ملادي ده اغا دي ده کاری صاحب خبره ده سي ده محترمه تو نجات د کومره څه مشکلات مو ته پاته د ملایانو جوړ کړي دي خیر د تلګه گزاره کوا بس د سیما کا پسترګو ګوره زه علمي میدان ته درته راغنم زیدي لملایانو سره علمي میدان کې مناظره ته زید تیار وم بل ورځم ټول رانه وتښتید دا خبرې ته واوره سکرین غټ کړه ایسا هغه ډم ډانسر عائشہ بوکا کنجره ما په وړه esto te haga ningún que el mío vale moga esto es ningún son que web esto es ningún son que mola esto الله اكبر لا اله الا الله دتاوي عائشه داسې کوم دتاوي اذان کې دتاوي په کلمه کې دا دتا برودونه دي زه دې ویډیوګانو مجبور کړم چې ما پتا چې په سره واخیسته کاری صاحب محترم زه دې ویډیوګانو مجبور کړم زه دې تا دې ملایانو مجبور کړم سرا بغلل ویل به وای موږ څه شي کو مو وای دی ابو بکر او دی عمر اسلام را ته ثابت کړی ټول دنیا یې جن پاتس ولا یا ابو بکر او دی عمر په اسلام په سره ولګیدل یا عائشه رضی الله عنها په توهین او سپکاوي په سره ولګیدل او د زړه سره مخ خپل دفاع کړی ده کاری صاحب دا سړی څه ده د کوم څه تو اوس ویډیو غولا دا ساجد نمیږي کورمه ده او دو نشته په کورمه کې کاکلم دو کورمه تاروغو دو به خپل د تر څه کوم ویډیو به د تونه جوړوم په د لګاتو بور کې خېجم دو ویډیو ښکارا کړ کریم جان ویډیو ښکارا کړ د کورمه ملا ورته ښکارا کړ چې د اوس بل خواته لاړه د کورمه ملا ورته ښکارا کړ او سیم په کورمه کې ده سم ان د کورمه ملایانو به میلاج وشي کاری صاحب ټوله فتنان دوی جوړ کړی ده ټوله فتنه ملایانو جوړ کړی ده یو منبر نکینی شیعه کافر ده بل منبر نکینی سنی کافر ده پښتانه سره وخت خپل مانځو کې دا یا خدا کافر اوس دې ته غوږ وانه سکاري صاحب عبدالکریم جان ته ویډیو ښکارا کړه قاری سے محترم زه یو میټه دا لپټاپ لګان کوم دلته لمن سره ستا خو نه پوهېږم چې زه ودرېږې درته ښکاره کړه ګوره دا کس ما ته راغلی له مناظرې نه وتښتېدل دا کس ګوره سبا ګوره دا کتابونه دا له مناظرې نه ویډیوګانې درته نشر شوي دي ښه دا له مناظرې نه وتښتېدل همدا ملا ده دا د ګوره زه اوس دلته ویډیو درته ښکاره کوم دی الله بندگانو قسم په خدای د قدیمه دی باړه چنار نوم زده و په خدای قسم که باړه چنار مې لیدلی وي په خدای قسم که در خبر یم په خدای قسم که مشمار راته معلومي والله که اوس هم در خبر یم بیا هم والله که د خپل پیغمبر د ناموس او د صحابه و دفاع مې کړي کوم به یې تر څو چې د ما د پیغمبر د صحابه او د امهات المؤمنین و توهین مو پرېښی نه وي په خدای قسم که مو پرېږدم دا مې وعده ده در سره و په علمي میدان کې په علمي میدان کې په قرآني میدان کې بس د الله جل وعلا په قرآني میدان کې زه په نور څه له تاسو سره زور نه وهم موی تو ویډیو ولې دا ته د کوم څه جنګ اوس په کورمه کې جوړ شوی دی دا چا د واجب جوړ شوی دی دا دغه ملایانو جوړ کړی دی که سنیان دي که شیعه دي
دا د دا په 1980 کې نو جوړ شوی، په 1990 کې نو جوړ شوی، په 1995 کې نو جوړ شوی، په 2000 کې نو جوړ شوی، په 2015 کې نو جوړ شوی، په 2001 کې نو جوړ شوی. الته مو په سونو خلق نو وزلی. کاسا کاری صاحب مو اندی ته زه د تراتلم چې تو یو طرفه خبره کړې ده ویډیو کې مو ولې دا مو تو سره یو ځل خبرې شوې دي، زه درته احترام لرم. خیر تو ویل چې من حیث پښتون نه څه من حیث یو عالم دین، کته اهل سنت یم عالم دین مو د پاره د احترام وړ دی، دا ست عالم دین زه نه کور مشیا نه ډارېږم نه سنی نه ډارېږم، زه ډار سره پروردګار نه لرم، هیڅ نه ډارېږم. خبر ادا د کاری صاحب څخه سړای تو خبره وکړه چې دوی توهین کوي، زه مجبور شوم راغم. زه تو سره متفق یم په دې خبره چې دا خال کوم توهین کوي، هغه عام خالق دی، هغه علما دي، هغه د غلطه کوي، هغه اساس پایو مخای ټاغيږي چې کوم سړی چې د اهل سنت صحابه او کرام ته یا عائشه رضی الله ته توهین کوي، غول دخري غول خړلې دي، غول دخري نه د پکور درته کیږي، بیا به ورور بیا به تو تم کیږي، بیا به ځون ټینګ کې ورته خبره. محترم وعلیکم السلام ورسیږي. قاری صاحب محترم، قسم په خدای په انګریزي کې چې راځي لایف تشویعګان عائشه ته کنزا کوي، په عربی کې چې د کوفی والا لایف چینل چې کله راوړو ما عائشه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته او اصحابو ته کنزا کوي. دا عموما ټول دی کوي، دا نه د سیدا کې به ته وایي چې دا شویا کنزا کوي، دا نه کوي. په والله بالله دې موږ د انګلند له ښار نه لایف راغلی وو چې کله ما ورته د حضرت د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خبره وکړه، ډېرې بدې کنځای وکړې لري کړه. همداسې د کوفي والا یو عربو چې څومره شیعګان دي نه پوهېږم چې دوی کې کومه ډله ده چې هغه دا توهین نه کوي. نور خو چې زه په عربي کې ګورم، که په اردو ګورم او که په انګلیسي ګورم، ټول توهین کوي. زه له دې کپټن نه یو پوښتنه کوم. کپټن صاحب له تاسو نه پرته ګوره د زړه سره ته د زړه ټولې خبرې وکړه، موږ تا ته وخت درکوو او ټولو هغه خلکو ته چې هغه له ما سره په علمي میدان کې خبره کوي، په علمي میدان کې موږ خبرې ورسره کوو او د قرآن او د احادیثو په رڼا کې به یو بل ته قناعت ورکوو، د قرآن او د احادیثو په رڼا کې به یو بل ته قناعت ورکوو. ګوره له تاسو نه بغیر یهودیان، نصارا، هندوان، مجوس، دا ټول خلق په دې دنیا کې ژوند کوي. آیا یو څوک تا لیدلی دی چې د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین توهین او سپکاوی کړی وي؟ کاری صاحب مو نه دی لیدلی، خو صرف هغه ډنمارک کې کومه واقعه شوې وه هغه مې صرف لیدلي وه چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه هغه عکس یې وبسلی و. موت کاری صاحب زه متفق یم در سره، ایمو خلق د شیعه څه دي دوی کوي غلطه کوي چې دا کور کوي، دا غلطه ده، دا کور ټیک دومره اقرار سی وکړیم کپټان صاحب مننه سی یو څوک په خپل غلطي باندې اقرار وکړي. ای کاش کې ګوري ما د کور مې د باړه چنار لملایانو نه یو شی غوښتلی ده، زه نه د عراق په شیو کار لرم، نه دی ځکه هغه د بل ځای خلق دي. ته خو ما ته دا اوس څنګه راغلی وای پښتون یې که نه، دا خبره دی وکړه. بالکل بس ګوره په افغانستان کې دا شی ژوند کوي که نه کوي. یو ویډیو ما ته راوښیي چې د عایشې رضی الله عنها توهین یې کړی، یوه ویډیو ما ته راوښیي چې په افغانستان کې د ابوبکر او د عمر او د صحابه او توهین او سپکاوی سوی، یوه ویډیو ما ته وښیي چې په افغانستان کې د افغانستان شی دا کار کړی. اوس ما تاسو نه یوه غوښتنه ده او دا پیغام مې ورورسوه، د باړه چنار چې د څومره ملایان او مسیران دي دا د ټول را یو ځای سي ویډیو دې نشر کړي چې له نن نه بعد د صحابه او د امهات المؤمنین توهین او سپکاوی نه کېږي. خلاصه شو خبره. دوی ته په کار انداسې دی کاري صاحب، دوی بله وظیفه څه شی دی، مشر وظیفه همدا دی چې هغه خپل قوم راټول کړي چې یاره تاسې دا توهین ما کوئ، دا اوس کاري صاحب د کور مې کې بېګناه دا که د بګن وا پښتانه و مسلمان وي موړونه دي که قسم د دوره ور باندې خپایم. کاري صاحب ما درته ویله دی تاسو قرآن که سیخی دی همدغ قرآن نه قسم درته کوم چې څوره زه په چنار په وړکو خپایم، همدومره د بګن په خلکو خپایم. هغه غریبان دوکانونه وسو، هغه غریبان او ټلې مټلې هر شی ټول غریب عوام دی. چا درواسې د 15 لاسو منافقینو د واجې د خپل بزنس دپاره مذهبي کارت استعمال کړی دی، څنده پاکستان کې چلیږي
څه ابوبکر صدیق ته زیاړې وکړه عمر رضی الله څه کار لرې ته د دوی سره ته اوس خبره وکړه چې ته حضرت عمر ما منه زه په تو ابوبکر صدیق نه منم خو کنزل ما ورته کوه اوس ما د ډیره ګول خبره وکړه په کار همداسې دی ته ویلې کوې کنزل ضرورت یې څه شی دی چې زه تو پښتون بولم ورور د بولم په کار دی زه احترام ورته ولرم یو عالم کپتان جان په ټوله اسلامي نړۍ کې یو عالم ماته راوښیي چې د اهل بیتو پسې د بد رد ویلي دا اوس چې د ټولو مسلمانانو په مخ کې زه درته کافر کوم یو سني مولا راوښیه چې هغه د په امام علي او امام حسن او حسین رضوان الله علیهم اجمعین وعلیهم الصلاة والسلام یو خبره یې راوښیي چې بد دې پسې کړي تا کومه ګټه لیدلې د عائشې رضی الله عنها په توهین کې تا کومه ګټه لیدلې د ابوبکر او د عمر په توهین وسپکوي کاری صاحب دوی ګاټه ورکې دا دی چې پښتون خپلو کې سره وجنګوي دوی ته سیټونه میلاو شي دوی ته د پولیټیکل د غټو غټو برګیډیر بنګلې ته لوړ شي هلته ښې مړیوانې ګاډي ډالرې دا وکې دوی ته پیدا دی چې ما و ټلوال ما و د بګن خلک سره وجنګوي ما ته وایي چې ته سني ته یا کافر دوی ورکې دا پیدې دي چې موږ واخیستو دار بدار یې کړو خوار و ذلیل یې کړو ولا که د یوه مشر زوی ورکې مړ وي چا زمن لندن کې چا ډنمارک کې چا په اسټرالیا کې اوس دغه ملا ته ته فکر وکړه ناست په اسټرالیا کې راځې ته دلته په سوشل میډیا باندې غول بدایې دلته غلخوره چې مو په لانجېړی دغه نه خو د نوي نسل ته فتنې جوړوي دا دي ته نه دی په کار سوشل میډیا ته راشي کاري صاحب تا نه مهیله دا دی چې خیر ته لږ په داسې په طریقې سره مخکې لاړ شه د یووالي خبره وکړه چې د جنګونه سره ختم شي دا منافقات چې کوم روان دی دا هند ته ورسېږي واکبتانه د زړه سره زه درته وایم چې د ما مور عائشه رضی الله عنها ده د عائشې رضی الله عنها د پښو خاوره د په ټول پښتانه بلا وګرځېږي بالکل زه د خبرې سره متفق یم زه له تا سره څنګه اتفاق زه له تا سره څنګه ورورګلوي وکړم زه له تا سره په کوم شکل چې ته د ما د اسلام ارکانو ته په سپکه سترګه ګورې ته د ما د رسول الله د ناموس د رسول الله ګورې د ما مور و پلار ته په زرهاوه کنځلې د ورځې او د شپې کوئ مسلمانانو ما یو ورځې درته ویلې چې د ما مور و پلار ته کنځلې مه کوئ یو ورځې مې درته ویلې نه دی ویلي یو ورځې ما درته ویلې چې د ما مور و پلار ته کنځلې مه کوئ یو ورځې مې خپل مور و پلار درنه ګټلي دي زه دا پښتو څه کوم دې پښتو باندې د هندوانو بلا وګرځېږي چې د ما د مورجانې توهین پکې کېږي چې هغه د رسول الله ناموس او بیبي ده مسلمانانو دا خبره په خدای قسم کدي پښتو وي دا خبره په خدای قسم کدي زمکي وي دا خبره په اوس دلته ډیر خلک وای دا خبره دی پښتو ده خو پښتنو ته کنځلې سره وکړي د ما د عمر او د ابوبکر او د عائشه څخه ګناه ده چې کنځلې ورته کوي په زمکه مو جنگ ده زمکي ته کنځلې وکړي د ما عائشه او د ما ابوبکر او عمر څخه ګناه کړی ده د ما دین د ما د اسلام د ما د رسول الله د صحابه او څو ګناه ده چې شپه ورځ مو په غو پسې راخیستلې ده د ابوبکر داسې د عمر داسې د رسول الله د ناموس داسې اوس ګوره زه د ما به هغه وخت کې تا سره اتفاق راځي هغه وخت کې به زه تا ته وایم چې خپل کار دی کوه چې ته د ما ګوره د ما دپاره سور خط ده د رسول الله ناموس صحابه ګوره زه تاسې له د خپل تاریخ نه ولې ځان نه خبروي واکبټانه زه تا ته وایم چې ته په عمر پسې بد ورد وایې او امام علي خو منې کنه تر هر چا مخکې امام علي منې کنه بالکل رضی الله عنه وعليه السلام تا دې په خدای قسمي ته څنګه ځان ته د امام علي منون کوي وایې چې امام علي خپل لور عمر ته ورکړې ده د خپل زړه ټوټه عمر ته په نکاح ورکړې ده او ته په عمر پسې بد ورد وایې ته تر علي غیرتمن یې چې ته په علي پسې بد ورد وایې او علي رضی الله خپل لور عمر ته په نکاح ورکوله کاری صاحب زه دالته به مو کورمې والا شیا پر چنار والا اوړکي وکې ناست وي کیدای شي چې ملایانې مو فیکه ایډایو نارسي خو زه چا پروا نه کوم زه ښه ورته معلوم یم کورمې کې چې کوم ځي یم کوم خاندان سره تعلق لرم ولا که بیادبی ده ولا که چوک مې د شي نه مو واوړي
زه دوی ته دا وایم او کورمیوالو ملایانو که دلته وکې پټ ناست وي فیک ایډیا ونه دا په خلاصو غوږو واورئ. ناست دي ما لایف ګوري هغه دغسې لکه فرض منځ کوي د ما لایف نه قضا کوي هغوی ناست دوی ورکې کاري صاحب. زه دوی ته د یوه خبره دلته کوم چې دغه کاري صاحب دلته ناست دی. ګوره تاسې خیال وئ چې موږ کوم غټ رهبر دی غټ ملا دی چې موږ یې فتوا منو موږ یې مجتهد منو او د کورمې ملایانو هغه د اوس د ایران والا څه نومیږي د امام خمیني دی که څه دغه دی هغه تاسې ته فتوا در کړي دی او د کورمې ملایانو چې اهل سنت مقدساتو ته د اهل سنت صحاباو ته چې چی شی ویلی نه وي توهین ناجایز دی جایز نه دی دا ما کوئ بیا یې تاسې ویلې کوئ. همدغه کتاب کې څه ښکاره کوي دا غټ دروغ ده. خپله خمیني خپل په کتاب کې واضح او اشکار توګه باندې مقدسات کنځلې کړي دي. هغه نه دا اوس څه نومیږي علي خمیني چې د لاندې وړ کې نامه ولیکله علي خمیني په هغه د نامه د څه دی نو ون وروره په بقاعده د ویډیو په توګه ورته دا پیغام جاري کو چې دا مه کوئ دا ناجایزه دی ویلې کوئ دا او که بیا یې ملایان نه مني. کپټانه موږ خامنه‌ای څه کوو موږ خمیني څه موږ له هغو سره کار نشته. د باډه چینار د شیعه و مسیر په ما خبرې کوي په جلسه کې تاسې به ویډیوګانې لیدلې وي د تاسې صدر د باډه چینار د شیعه و صدر سیده ما ته اخطار راکوي ما ته په ویډیوګانو کې د وزن و اخطار راکوي وغیره وغیره دا خبرې کوي. د باډه چینار د تاسو د شیعه و صدر د صدر ورته وایاست دا ویډیو کې لیکلي و چې د صدر صاحب خبرې دغه صدر دی چې په ما باندې خبرې کوي ولې د خپلو خلقو ته نه وایي چې له نن بعد به د عایشې رضی الله عنها توهین سپکاوی نه کوو ولې نه ورته وایي چې د صحابه و توهین سپکاوی به نه کوي. زه د تا کتابونو ته که لاړ سم د تا په کتابونو کې به داسې څه درته رابرسېره کړم په خدای قسم ده له د خپلو کتابونو به د داسې یو مخ به مخ جینې واړوي چې دا څه حال دی. اوس خبره خلاصه همدا ده د تا د خبرې په تایید باندې ګوره زه دلته علمي خبرې علمي میدان کې راسه په علمي میدان کې چې ته په ابوبکر اسلام ثابتول غواړې کپټان ته اوس راځې ما ته وایې چې قاري صاحب ما ته د ابوبکر او د عمر اسلام ثابت کړه عایشه رضی الله عنها العیاذ بالله منافقه وه زه به تا ته نه وایم چې راسه اوس ته اسلام یاري ما ته ثابت کړی چې ته مسلمان یې که کافر یې خو ما خبره ته یې کاري صاحب ما کار څه دی چې زه دلته راشم تو عقیده واچړم دي کې مو 0% کار دی تو خپل عقیده دی مو خپل د پښتانه یو مسلمانان یو دي کې زه بالکل حق نه لرم چې تو ته وایم چې ته مو ته د صحابه او اسلام ثابت کا زه دي کې حق نه لرم دا دی تو خپل عقیده دی ته خپل جواب ورکړي زه خپل ورکوم سولې ته کار په کار دی کاري صاحب محترمه تو ته خلق وېګ نسی تو خبرو کې وزن دی یو کار وکړي کپټانه ګوره یو کار وکړي کپټانه یو کار وکړي په ما باندې چې اهل سنت والجماعت چې څومره مؤمنان مسلمانان دي چې کومه خبره په ما باندې ښودله زه د خپلو عوامو مسلمانانو منم چې د هر ځای مسلمانان یو کار وکړي دومره خو به مو پوس کړي سر له سبا د باډه چینار ټول ملایان را یوځای سي مسیران دې را یوځای سي چې نور موږ د امهات المؤمنینو د صحابه کرامو توهین او سپکاوی نه کوو نور لمانه څه غواړي زه څه وکړم چې د تاسې زړه د اهل سنت والجماعت د ځوانانو زړه زما هغه ورسره کوم د ما دپاره فیصله کوونکي همدا مسلمانان دي د اهل سنت والجماعت زه د کاري صاحب محترمه خیر جنگونه دي که هر څه وي هر دوه طرفه پښتانه دو کې وژل کېږي ګاټی چوته څي پنجابي ته دا مذهبي کوډ پنجابي او ته مخته چولی دی د شیعه او سني په نوم خو ته لږ سولې ته که څو ورځې لایف راشې مشکل نه لري کاري صاحب خدای به اجر دیر کړي تیر شه دغه نه کاري صاحب نو زه به الله ته په کومو سترګو ګورم او د الله بنده پنجابی چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین کوي کافر ده هندی سي کوي کافر ده عرب سي کوي کافر ده څوک چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین کوي که پښتون ده که د ما پلار وي که د ما کاکا وي که د ما ماما وي که د ما ورور وي چې د ما د عایشې رضی الله عنها توهین سپکاوی کوي هغه مسلمان نه ده د الله بنده ته بیا پښتو پسې راڅرخه کړي دا سیکولریزم او دا نیشنلیزم دا ماته معلوم دي دا شیان د ما مخکې خبره تا ته وکړه
چې زه له تا سره تاسې د ما د مورجانې ما د رسول الله د ناموس د ما د رسول الله د صحابه او توهین نه پرېږدې دغه پښتو دی په مرداري باندې ولاړه زه دا پښتو څه کوم ولې الله بنده تاسې زه له تا سره پښتو څنګه ومنم تاسې د ما د رسول الله بیبیانې را سره نه منې د ما مور را سره نه مني د ما د مور توهین او سپکاوی کوي د ما د رسول الله د صحابه او توهین او سپکاوی کوي زه د تا پښتو څه کوم په دې ټوله پښتو د لعنت وي چې د ما د پیغمبر توهین او سپکاوی پکې کیږي متافق یو کاری صاحب اوس څه وکړو ولا که پیږو د دا به څنګه دا ستونزه به څنګه ختمیږي بیا دې حل څه شی دی نو اندا وژل به سره کوو ما پرون تاسو ته یو خبره وکړه وا د زړه سره ته په ایران کې که په هر ځای کې چې هر ځای د موږ کار در سره نسته د تا څلور معتبر کتابونه دي اصول الکافی من لا يحضر الفقيه تهذیب الاحکام الاستبصار دا څلور کتابونه دي په دې څلور کتابونو کې 440 روایتونه دي 440 په اردو کې څه ورته وایي په اردو کې 440 نه پیغام کاری صاحب پښتو دی نو په دې 440 روایتونو کې وګسه په دې 440 روایتونو کې وګسه یو روایت له فاطمه علیها السلام نه لري فاطمه علیها السلام فاطمه الزهراء دی جنت دی خزو سردار دی رسول الله دی زړه ټوټه دی امام علی بیبي دی امام حسن او حسین دی جنت دی ځوانانو دی سردارانو مور مبارکه رضي الله عنها ورضي الله عن زوجها ورضي الله عن أبنائها وصلى الله على أبيها دي مبارك يو رواية بخبلو كتابونو كي زدا الإمام مخي امداد دا بخاري پرتا دا بابونا بدر تواخيم دي فضيلت بو أرى بدي كتاب كي بابونا روايات بدر تواخيم دا بخاري دا مسلم دا نسائي دا ټول کتابونه دلته پسې ګوره دې ټولو کتابونو کې زه به په لسهاو روایتونه درته وښیم تاسې دومره له دې خپل عقل نه کار نه اخلي چې اهل سنت والجماعت د امام علي علیه السلام نوم چې څوک په بدو الفاظو واخلي خولې داسې ورباندې چیري داسې په خدای قسم چې د امام علي علیه السلام توهین څوک د ما په مخ کې وکړي په الله قسم چې خولې ورباندې چیري کړم داسې او تاسې ظالمانو په مسجد کې مملا درته ناست وي وایي واست صلوات خاله صلوات نورسته څه شي له صلوات نورسته ورور علي لعنت بر اول لعنت په دوم لعنت په دریم العیاذ بالله ما یو وخت یو مسأله بیان کړې وه کپټان جان چې د شیعو په مسجد کې لمونځ نه کیږي ځکه چې تاسې مسجد لرئ نه په کوم مسجد کې چې لعنت په صحابه وویلی کیږي په امهات المؤمنین ویل کیږي هغه ته څوک مسجد وایي کاری صاحب ما خو اوسه پورې نه دي لیدلي چې مسجد کې ملا ویلي وي شته ځنه ملایان شته زه داسې نه درته وایم نن سبا سوشل میډیا دی بیا به درته دروغجان شم چې یاره د کپټن د درویغ یایي شته دي خلک کوي ځنه خلک شته ټول نه دي کاری صاحب له مانه دې اوس څه غوښتنه ده زه څه وکړم له مانه دې څه غوښتنه ده زه څه وکړم کاری صاحب تا نه مې دا غوښتنه دی چې د اوس د ولیدو حالات کسه ته یو عالم دین تا دپاره انسانیت و اسلام ټولو نه غټ څه دی نکته اسلام دی بیا انسانیت دی یووالي دپاره خیر دی داسې خبرې وکړه چې د کوم اوس کورمې کې بېګناه وینه تویېږي که هغه د شیعه دی که هغه د سني دی زه مخالف یم بالکل مخالف یم دا خبره دی والا زړونه باد دي کومې زنانه چې وژلی سوي دي ماشومان چې وژلی سوي له هر طرفه زه د دې مخالف یم دا بالکل اسلام اجازت نه ورکوي بالکل باید دا کار ونسي ځکه دا علمي میدان ده اما هلته چې نورې کوم سیاسي بلاوي وبترې دي په هغو باندې زه نه یم خبر ما په هغو شیانو پسې مه تړي ما په هغو شیانو پسې مه تړي اما دا کار چې ماشومانو باندې ډزې کېږي په زنانو باندې کورونه سوځولی کېږي بازارونه سوځولی کېږي دا غیر اسلامي عمل ده دا غیر اسلامي ته خو ورباندې پوهه سه اما تاسې اوس ما ته وایه چې د سولې دپاره کار وکړه د سولې دپاره اول قدم همدا ده چې لاړ بسې ویډیو به جوړه کړې د ملایان دي دلته غلي ناستې هغه د سبا په بډه چنار کې دې راوځي او ودې وایي چې که چا د عایشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو که چا د ابوبکر او د عمر د صحابه و توهین وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو ته بیا ما ته ګورې چې زه بیا څنګه په دې میډیا کې بیا د یووالي او د اتفاق او د اتحاد لپاره بیا زه خبرې کوم
قاری صاحب دا کار ته اوس له مانه اتفاق غواړي د تا په هدف زه ورسېدم چې قاري صاحب ته له ما سره پښتونولي وپاله د پښتو په خاطر له ما سره لاړ شه زه به مې پیغمبر ته په کومه سترګو ګورم په ورځ د قیامت نه هغه زه به مې امام علي علیه السلام ته په کومو سترګو ګورم په ورځ د قیامت زه به اهل بیتو ته په کومو سترګو ګورم چې پښتو مې پالله صحابه مې پرې ایښي وو نه قاری پښتو صاحب مې پالله اهل بیت مې پرې ایښي وو هغه نه مو مطلب دا و چې دغه ځای کې زه سره جګېدم مو ته خلکو وله چې توهین ونه کې زه هغه مو واجب درته وله چې مطلب زه د پښتونولۍ په غم ته توهین نشم کوی بیا عالم دین زه قاري صاحب مو کې منافقات نشته پوهېږې که شیعه وي که سني وي عالم دین وي مو زه ورته احترام لرم هغوی سره علم دی د اسلام د تو څه کومه خبره وکړه چې په کور دی د کور مې مشران که چیرې امن غواړي سوله غواړي دوی د پکور د سره وزي دغه اعلان د وکي چې د مو اهل سنت ورونو مقدساتو ته صحابه ته توهین څه چا وکړو سزا به ورکول نو امن به راشي که بیا نه کوي بیا اندا ولوي نن ته مړ سبا زمړ دا دربداري به وي بېګناه خلک به کې لمانځه سي او خلک به کې جیبونه ډاکي دا ټول ولا کپې قاري صاحب دا ویلې داسې نه کوي مشران دوی غلي څه دپاره غلي دي همدا وجه د ګوره زه دا توهین او سپکاوی خو د تاسې په کلونو کړی دی زه خو دا یوه نیمه میاشت کېږي زه مې د پیغمبر دفاع ته مې راوتلی یم د پیغمبر د صحابه و دفاع مې کړې د امهات المؤمنینو دفاع مو کړې ده اوس خو په کار دا ده چې که دوی یقینا پښتو پالي موږ یې نه پالو ځکه موږ اوله سر موږ ته دین قرآن د پیغمبر د صلی الله علیه وسلم ځکه الله جل وعلا وایي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله جل وعلا ويدي رسول الله أمتي وأمت وديك أفغاني باكستاني عرب تركمان وأوزبك وروسي وأمريكاي دا في إسلام كي نستا ذكا الله واي وإن هذه أمتكم أمة واحدة الإسلام يو أمت دا بیا ورسته تاسو خو په پښتو باندې ایمان لرئ ما خو د رسول الله دفاع کړې ده او کومې سي ژوندی یم کوم به څاڅکی وینه مې تر رسول الله قربان ده څاڅکی وینه مې تر امهات المؤمنین قربان ده څاڅکی وینه مې تر صحابه و قربان ده ښه اوس سبا د راجک سره ولاړ دي همدا خلک خلاصه سو مسأله نشر کې دا پیغام ورته نشر کړي ملایان به را یو ځای کیږي ملایان مسیران دا به را یو ځای کیږي هغه به وایي چې موږ توهین کړی و دا دروازه مو خلاصه کړې ده موږ نور توهین نه کوو نو ته څه وایې قاري صاحب دا دروازې څه خلاصې شوي دي دا د بزنس دپاره خلاصې دي که نه خود خلاصې شوي دي دا پرون ګوره زه یو خبره درته وکړم تاسې یې مه منئ خو دا به بیا وروسته تاسې ته خپله ښکاره سي دا په باړه چینار کې چې په شیو باندې حمله سوي په زنانو او ماشومانو دا چا کړي په خدای قسم د تاسې په شیو کې مسیران شهید هغه ورته ویلي چې حمله ورباندې وکړو یوه ګروپ په بل ګروپ باندې حمله کړي زه نه غواړم زه په دې شیانو کې ډېر ننوځم ځکه د ما یوازې هدف مې خپلې مورجانې ده د رسول الله د ناموس ده او د رسول الله د صحابه ول هلته ډېر لوی کارونه کېږي هلته د شیو له وینې نه ګټه اخیستلی کېږي په خدای قسم یا د تاسې نوم واخیستل مخکې زه نوم نه اخلم یا د هغه لخوا نه لارښوونې ورته کېږي چې وایي وکړه دا کار وکړه د خپلو ګټو دپاره د خپلو اهدافو دپاره نه ولاکه د شیعه وي نه ګوري نه ولاکه د سني وي نه ګوري نه ولاکه د شیعه وي نه ګوري نه ولاکه د سني وي نه ګوري د تا خبر داسې تجارت شروع کړی کله د شیعو په وینه تجارت کوي دا د ایران قصابان او کله یې بیا د اهل سنت له وینو نه استفاده کوي قاري صاحب محترمه مو بله ورځ هم یوه ځای کې خبرې کولې ما داسې ملایان ولیدو اردوا ته راپنه چې هغوی صرف همدا غواړي قاري صاحب چې د اسلام کارډ استعمال کړي او دا دربدري جوړوي ما ځکه تا نه پوښتنه وکړه چې یاره دغه کوم کیل څه روان دی نو دا خو بیا د پیسې دپاره روان دی ګوره کپتانه ما مخکې خبره درته وکړله بس ځینې نور ملګرو ته وخت ورکوو اهل سنت والجماعت دومره غیرتمن خلق دي هغه ترجمه کوي او تر هر څه تیریږي تر څو چې د صحابه و توهین پرېږدي د صحابه و د امهات المؤمنین و توهین و سپکاوی ټول راولاړ سي همدا ویډیوګانې جوړې کړې چې د موږ اهل سنت والجماعت ورونه دي موږ نور د صحابه و توهین نه کوو د عائشې رضی الله عنها توهین نه کوو که چا وکړل هغه ته به دا سزا ورکوو
اهل سنت والجماعت بیا دومره بې غیرته نه دي. اهل سنت والجماعت ټول عمر وفا کړې ده، خپل ځان یې هر څه ته ورکړی ده د صحابو د عزت دپاره، د صحابو د قرباني دپاره، د امهات المؤمنینو د قرباني دپاره هر څه یې له لاسه ورکړي دي، خو صحابه او امهات المؤمنین د رسول الله ناموس او خاندان یې له لاسه نه ده ورکړی. تاسو دپاره دغه کوم صدر سیده د باړه چنار دا په ما پسې ویډیوګانې جوړوي سره راوځي په دې جړسو کې ډوزې ولې درواغ وایي، ټول عام شایي خطا ایستلي دي. دې ته وایو چې راولاړ شه همدغسې یوه جلسه دې جوړه کړه ورته ووایه چې نور به موږ توهین سپکوی نه کوو. خلاصه شوه خبر. زه په غورځ دا ملتا سره وعده ده د دې ټولو مسلمانانو په مخ کې د مسلمانانو په خوښه باندې به ورته وایو چې زه نور په دوی باندې بحث نه کوم تر څو چې د صحابه او توهین یې پرېښودل، د امهات المؤمنینو توهین یې پرېښودل، خلاصه شو. زه په دې قصه کې نور کار نه لرم. قاری صاحب د نور باب یا تانگ شی مو دا کس دالتا لون دیو بل شیا اور کے نوستے آغایائی چا ہمارے مجتہدین کا یہی پتوائی ایسی بڑی بات کیا ہے زتا چین چا دوی چا دا کومی مو ملایون مجتہدین مانی آغوی فتواگانی ویرکڑی دی چا توسی دا گو تا توہین ما کوئی دوی بیام کئی دا خو بیا کوي هغه زوام ته به ترغه ډیر خو مسلمانی دغه چا سي دا فتوا ورکړي ته ترغه ډیر خو مسلمانی ځکه هغه تحقیق کوي، هغه درواغ وایي، هغه یو څه لیکي بل څه بیا وایي. د الله بنده ته دې له خپلو کتابونو نه یې خبر دي. تا کتاب چې زه درته ښکاره کړم د تا کتاب چې حیران به ورته پاتی. نو قاری صاحب دا وینه به باز بیان داسې تویږي د کوم بې ګناه ودلیدو دا بې ګناه خلک د کورونه د بازارونه د مشمان ښځې دا به باز تل همداسې مولیارو کې مړ کېږي. کیپټن ورور دا خبرې به نور ملګرو ته وخت ورکوو. ګوره ما د صحابه و دفاع کړي او دفاع یې کوم په علمي میدان کې. ما په لاس کې قرآن کریم درته راخیستی ده، دا د الله کتاب ده. ما په لاس کې ټوپک نه ده درته راخیستی، ما په لاس کې مرمۍ نه ده درته راخیست، ما د الله قرآن په لاس کې درته راخیستلی. ما د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه و توهین مو کړی ده، زه اوس په قرآن درنه ګټم. د ما د رسول الله د ناموس توهین مو کړی صبر، د ما د رسول الله د ناموس توهین مو کړی ده، دا به زه اوس په قرآن درنه ګټم او دفاع به یې کوم. ما په تاسو تیری نه ده کړی. د تاسو 40 کاله کېږي دا جنګونه کوئ، دا اوس یوه ورځ نه ده نه یوه میاشت، د ما خو یوه نیمه میاشت کېږي. تاسې 40 کاله کېږي چې یو بل وزنئ، 40 کاله کېږي همدا داسې وروره جنازې دې پورته کوي. په دې کې ما مه درګډوئ، په دې کې ما مه درګډوئ، نه درګډ یم نه درګډېږم. ما چې په میډیا کې د امام حسین علیه السلام تفسیر سیرت بیانول، د اهل بیتو سیرت می بیانول، دا ملایان مو راغلل ابو بکر ته کافر وویل، عمر ته کافر وویل. ور دې ما خپل درسونه و دا ټول مسلمانانو ته دا خبره معلومه خبره ده، ټولو مسلمانانو ته. ما د قرآن درسونه و د تجوید درسونه مو د سیرت درسونه مې و د قیامت نښې درسونه مې دا مې بیانول. بل ورځ د امام مهدي ځای ته راورسېدم، د امام حسن او حسین رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی سیرت مې را شروع کړل. دا تور پټکی ملا مو راغلل وایي ابو بکر کافر ده، دا سپین پټکی ملا مو راغلل وایي عمر کافر ده. وروره دا خبرې را شروع سولې د ابو بکر توهین، د عمر، د عائشې. یوه ورځ مې ګزاره وکړله د اډمینانو ته مې مالبولا کوي، 2 ورځې مې صبر وکړل، 3 ورځې، یو هفته مې صبر وکړل. ما به سیرت شروع کړل، له هغې خوا به توهین او سپکاوی ول. نو مال اوس به وګورو سره دا زه ورسره غږېږم قاري صاحب. زه دوی ته لایف ته ورخېږم، وایي تو خبرې ټوله دماغو ته واچولې، دوی سره به زه نه سم په سوشل میډیا کې هم همداسې هم. قاري صاحب ته وویله چې زه خطرناک نه یم، قسم دی دا ملایان کلاشینکوف په نام زیات خطرناک دي. که دا چیرې بس قاری صاحب محترم وخت مې د ډېر ونیولو، د نورونه باب یا ته ډېره مننه. دا اوس کیپټن زه تاته یوه خبره کوم، دا اوس تا سره تقریبا نیم ساعت خبرې وشوې، تاته یوه خبره چا غلطه وکړله؟ نه ویلې به کوو غلطې خبرې. ستا میک چا میوټ که؟ نه بالکل. اوس په شرط درته ورسه خپل د غاګانو لایف ته دا اوس ورسه چې ته دغه رقم خبرې وکړه چې ته دا کار مه کوه، کې ته هلته پرېښودلې بیا راشه موږ باندې نالت ووایه. نه ده پرېږدي، صحیح خبره ده وکړه، دا 100% حقیقت ده وویله، دا ټوله تجارت دی وروره، صفا خبره ده، نه ده پرېږدي. موږ وایي په جهر مو ویلي چې خپل مشرانو ته ووایه چې 1-2 ویډیوګانې جوړ کړي چې موږ دا توهین نه کوو. څوک چې توهین کوي هغه ته به سزا میلاویږي. موږ په سر سترګو موږ خپل بیرته واپسې درسو ته راځو
چې دوی توهین کوي موږ مجبور چې دفاع یې وکړو. بس پروردګار خیر وکړي کاری صاحب ډیره مننه. خوشاله اوسئ قدرمن شئ. بس کاری صاحب کوشش وکړه خیر دی بیا هم درنه غوښتنه کوو ښه سړی په موږ ښه لګېږي که څه هم ګپ نه وتلي درته وایم ښه غیرتي سړی ځوان سړی علم در سره دی ستره سینه ولره خیر دی ټولو نه د یو د زنا خال کرڅي هغوی سره دوره علم نه وي بله ورځ یو مردوار دالته راغلو خدای دې خوله ماته کړه تو ته یې کنځل وکړو داسې خلکو ته زه خپلو خلکو ته وایم چې دالته هر څوی کاري صاحب او دا اوس کمیټ کې په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي دا اوس په کمیټ کې په معاویه رضی الله عنه باندې لعنت وایي بس میوټ کوای کاری صاحب ته دوام ورکړه خیر لګه گزاره اوسه کوه ډیره مننه. ما د گزاره غواړي او دی میوټ کوه مې دی الله بنده دا ته نن څه ګډي وډي را سره وایي او دی الله بنده زه گزاره وکړم او دی میوټ کړم بس الله اکبر. کاری صاحب څه سره د خواهش دا ده چې د حق نه ځان لرې که بس خلاص نور شی نشته. نه وروره دا خبره مو نه دی کړې چې حق نه ځان لرې که زه دا وایم چې کني داسې یو لیول سره مخته لاړ شه چې د مو کوم نوی نسل یو دوی نفرتونه کام شي دا ته یو ځای کې مطلب داسې سره پوه شو. محترم د قاري صاحب لیول څه د قرآن او سنت ته په دې اړه باندې څه وایې کفتانه؟ الحمدلله ثم الحمدلله اهل سنت والجماعت هر څه په قرآن او په احادیثو باندې ثابت لري. ما د تاسو له ملایانو نه یو پوښتنه کړې مال دا تاسو چې 3 وخت لمونځ کوئ دا لمونځ مو په دې ټول مذهب کې له امام علي علیه السلام او له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راته ثابت کړي ولې نه راځي میدان ته؟ والا کاری صاحب ما د توالو له زه اسلام کې علم نه لرم نو زه خو مولا نه یم علم نه دی حاصل کړی او تو ته ځکه احترام لرو بس ما صرف او صرف یو مسلمان خواهش نه کوم ډیره مننه چې وخت راکړو وخت نور نه نسم مننه ژوندای اوسئ. الله مملس خدای مملس الله مملس. السلام